غزا کې شهید شوی و که نه. د هغه چې کله شهید شو نو په دې ځای کې د هند په نوم باندې یوه ښځه وه چې بیا وروسته ایمان راوړو، صحابیه شوله، ابو سفیان ښځه وه. هغې د حمزه رضی الله عنه د سینه وشکول او جګر یې ترېنه راویست. دا یو تاریخي واقعه وه ډېره دردونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هم. بیا یو ناشنا واقعه دا ده په دې تاریخ کې راځي، اگر چې ځینې علما وایي چې دې دغه ضعیف دی، خو په تاریخ کې راځي چې کله د دې هند زوی و معاویه رضی الله عنه نوم او هغه چې د خلیفه شو د مسلمانانو، د هغه یو پټی و دلته په دې مدینه کې، او دا پټی چې و دا د یو بل پټي سره خوا کې و. دا بل پټی چې و دا د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه پټی و. عبدالله بن زبیر سره هغه صحابي و چې کله مسلمانان مدینې منورې ته راغلل، هجرت یې وکړل د مکې نه مدینې ته راغلل، نو دا اولنی ماشوم و چې پیدا شو. او همدغه راز د عبدالله بن زبیر سره مور چې وه هغه اسما وه، اسما رضی الله عنها. او د اسما رضی الله عنها پلار چې کوم و هغه ابوبکر رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې صحابیه و، بیا د مسلمانانو خلیفه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد. په مدینه منوره کې دوه پټي وو، یو پټی چې و هغه د معاویه رضی الله عنه او بل چې و هغه د عبدالله بن زبیر و. معاویه رضی الله عنه هغه وخت کې خلیفه و او په دمشق کې و، او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه دلته په دغه کې و، مدینه کې و، مکه کې. نو یو څو مزدوران چې د معاویه رضی الله عنه د پټي وو هغه راغلل د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه پټي ته، او دې پټي کې یو څه ګډوډ کړل. دې باندې عبدالله بن زبیر قهر شو، هغه ته غوسه ورغلله او هغه یو خط ولیکه چاته؟ معاویه رضی الله عنه، ځکه چې دا اصل پټی خو د معاویه و که نه، دا مزدوران د معاویه و. معاویه ته یې خط ولیکه چې د هند زویه من جانب، یعنې زما خپل ځان چې دی داسې ولیکه چې مثال په ښه نوم باندې خپل ځان یاد کړل چې یعنې زه ابوبکر رضی الله عنه لمسی یم او زما مور چې دغه صحابیه وه او جلیل القدر صحابیه وه، دغه یعنې ډېر دغه یې وکړه. او هغه ته یې ولیکل چې د هند زویه، معنا یې دا و چې هغه کیسې ته دغه و چې مثال ستا مور چې دی د حمزه رضی الله عنه د سینې شکولې وه او هغې هغه جګر باندې چک لګولی و، یعنې ډېر په کمو الفاظو باندې هغه ته یعنې داسې کمزوري الفاظو باندې هغه ته خط ولیکه. او هغه په هغه وخت کې په دمشق کې و، خلیفه و، او خط کې ورته دا ولیکل چې ستا مزدورانو زما په پټي باندې چې دی تجاوز کړی دی یا زما په پټي کې څه ورانی کړی دی. نو چې کله هم معاویه رضی الله عنه ته دا خط ورسېد، هغه دا خط وکته، نو هغه خپل زوی یزید نوم هغه سره مشوره وکړله، ورته ویې ویل چې دا داسې خط یې لیکلی دی او په داسې الفاظو یې ماته لیکلی دی، څه وکړو؟ هغه ورته ویل چې داسې لښکر ورولېږه چې یو سر یې دلته یو بل سر یې په مکه کې، او ورویلېږه د جنګ دپاره او د دې انتقام ترېنه واخله. هغه چې نه، ما سره هم د دې نه بله د خیر لاره شته دی. معاویه رضی الله عنه دا خط داسې سرچپک او ولیکه چې بلکل ته رښتیا وایې، ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لمسی او زه د هند زوی یم، ستا خبره صحیح ده. داسې وکړه چې زما د پټي د خپل پټي په منځ کې دا پوله ختمه کړه، او دا زما پټی چې څه شی دی دا ټول ستا شو. هغه ګوره خلیفه و، وس یې رسېده، زور یې رسېده، هغه ورته دا خبره وکړه دا زما پټی هم ټول ستا شو. کله عبدالله بن زبیر رضی الله عنه دا خط راورسېده، هغه ډېر زیات خفه شو، ډېر مایوس شو، خجالته غوندې شو. هغه لاړه د عفوې دپاره، د بښنې غوښتنې دپاره دمشق ته لاړه، معاویه رضی الله عنه پسې لاړه او د هغه نه یې بښنه وغوښتله. یعنې موږ چې کله هغه وخت کې د حکامو د اخلاق وګورو، د صبر او استقامت او حوصله وګورو، نو موږ پوهېږو چې واقعي اسلامي امت چې هغه وختونو کې پرمختګ کړی دی. هغه وختونو کې معاویه رضی الله عنه د اوس حالاتو په حساب سره د 21 ملکونو په یو وخت باندې خلیفه و، مشر و، یعنې 21 هېوادونه چې په اوس وخت کې کوم دي هغه په یو وخت باندې لاس لاندې او هغه په داسې ترتیب باندې جواب ورکړو، دومره په اخلاقو باندې. یو ډېر غټ درس دی هغه وختونو کې زموږ حکام، زموږ مشران، زموږ خلفا د هغو د ښه اخلاقو خاوندان.